پاکستان وایي د افغانستان سره د سوداګرۍ سیوا کولو لپاره اسانتیاوې برابروي. پاکستان وایي د تورخم پر پوله د ترانزیت او نورې سوداګرۍ د ګاډو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي. د کسټم دپاره نوې اډې جوړول. په غلام خان کې د ترانزیت دپاره د افغانستان سره خبرې کوي. د اسټبلیشمنټ ډیویژن دپاره د وزیر اعظم سلاکار او د سرحداتو او ویزو دپاره د ځانګړې څانګې مشر ارباب شهزاد په پېښور کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د افغانستان د سوداګرۍ په سر خبرې کړې دي. وروسته خبري غونډې ته په خبرو کې ارباب شهزاد وویل دا وخت په تورخم کې د افغان ترانزیت او نورې سوداګرۍ 3000 پورې کانتینرونه ایسار دي او حکومت پلان لري چې دوه اړخیزه تجارت په وړاندې دا ځنډ ختم کړي. نوموړی وایي د 2-3 زره پورې ټرکونه په لاین کې دي، دومره صلاحیت نشته چې په یو ځای وویستل شي. هغه وویل په پوله د ګاډو کتلو په عرض یې اړوند ادارو ته د یوې نوونۍ لپاره وخت ورکړی چې د عمل ګړندی کړي. ارباب شهزاد زیاته کړه د افغان ترانزیت او نورې سوداګرۍ د اسانتیا لپاره 3 دایمي کسټم اډې جوړوي چې پکې یوه کرک، بله به د پېښور په منتو او دریمه د لنډي کوتل په حمزه بابا میدان کې وي. هغه ویل د شمالي وزیرستان په غلام خان پوله د ترانزیت دپاره د افغان چارواکو سره خبرې کوي او د جنوبي وزیرستان د انګور اډې او د کورمې خرلاچي پولې ته په راورانونه اونۍ کې د کسټم عمله ولیږل شي. هغه ویل دغه ګامونو سره به د تورخم پر پوله د سوداګرۍ د ګاډو زور یو څه کم شي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د چیمبر مشر انجینر مقصود انور پرویز وایي پکار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ ته د سیاست نه جدا وکتل شي او د شویو ژمنو عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړی شي. هغه وایي باید داسې ګامونه پورته شي چې دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ومومي. د پاکستان او افغانستان سوداګر د پخوا راهیسې دا شکایت کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تل د سیاست ښکار شوې ده. ارباب شهزاد وایي له بده مرغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم د $1 ارب نه هم کم شوی دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي اونیو کې دا سوداګري هغه ځای ته ورسوي کوم چې د کرونا وبا له امله د پولو د بندېدو نه وړاندې و. د هغه هم دا وویل هڅه کوي چې دوه اړخیزه سوداګري $3 ارب ته ورسوي.